فلم شروع کیږي او موږ ته په غرونو کې یو سنسان سړک ښایي چې هلته کې یو سړی ناست وي او د دغه سړي نوم نیتن وي او د هغې مخامخ یو اکسیډنټ شوی ګاډی پروت وي او دې ته احساس وشي چې اوس زما اکسیډنټ شوی دی. خو د حیرانۍ خبره دا وي چې په دغه اکسیډنټ کې دا بالکل هم نه وي خوږ شوی او نه معمولي غونډه کې هم زخمي شوی وي. خو دا هلته ګوري چې یو بل سړی راشي چې د هغې نوم ډینیل وي او دې ته یو موټرسایکل وي او دې دواړه خپلو کې جنګېدلي وي. دا سړی هم بالکل نه وي ګرېدلی او بالکل سلامت وي او دا نیتن ته تپوس کوي چې ته د ګاډي نه څنګه راوتې خو دې ته بالکل هم څه یاد نه وي. خو دا بل سړی ورته وایي چې زما په خیال موږ دواړه مړه شوي یو او دا زموږ روح دی چې یو بل سره خبرې کوي. نیتن دغه خبرې سره بالکل هم نه اګري کېږي او دا منډه کوي خپل ګاډي ته راځي کوم ځای کې چې دا خپل ځان ګوري چې مړ شوی وي. په کومه ډېر زیات ویرېږي او اوس یې ته یقین راغو چې او زه مړ شوی یم او دې ته اوس د خپلو د بچو او د ملګرو فکر شي. ډینیل هم ډېر زیات خفه شي او هغې سره هم د خپلو بچو د ښځې فکر راشي. لږ ساعت پس دلته کې یو ګاډی راشي او نیتن دغه ګاډی ویساروي او دې سړي سره خبرې کوي. خو دغه سړی دا بالکل هم نشي اورېدی ولې چې دا خو یو روح وه او دغه ډرایور ته صرف یو اکسیډنټ شوی ګاډی ښکارېږي او یو مړی چې په سړک باندې پروت وي. دا نیتن جیبونه چک کوي او له هغې د بټوې نه پیسې روکاږي او هغه دلته لړه کوي او هلته نه ته لاړ شي او نیتن هم چې خپل ځان وګوري نو هغه پوه شي چې او زه اوس مړ شوی یم. سره اوس د ځان فکر پیدا شي چې اوس خو زه مړ شوی یم او ماته به د ګناهونو سزا هم میلاویږي او دې یو غټه ګناه کړې وه چې دې خپله ښځه مړه کړې وي. خو دې نه پهله چې دا څه نوره کیسه وکړي دې ته هلته نه سره میوزیک اوازونه راشي. خو کله چې دا مخامخ وګوري دا هلته کې یو سپینه دروازه وګوري چې راښکاره شي او دلته کې په ورو ورو واوره هم شروع شي او د دغه دروازې نه چې کوم میوزیک راځي ډینیل دغه اوازونه اوري خو نیتن هم بالکل داسې څه میوزیک نه اوري. دوی دلته کې یو څه دروازه وګوري چې هغې نه ډېر زیات عجیب او غریب او د خوفناک قسمه اوازونه راځي او دغه اوازونه صرف نیتن اوري. دوی دواړه خپلو کې خبرې کوي چې د سپینه دروازه له جنت ته او د سره دروازه له دوزخ شته او له دوزخ نه چې کومې اوازونه راځي هغه نیتن اوري او دغه مطلب دی چې اوس به نیتن دوزخ ته ځي او دې ته به اوس د خپلې ښځې د مرګ سزا میلاوي شي. ډینیل ته د سپینې دروازې نه اوازونه راځي او د دې مطلب دا و چې ډینیل به اوس جنت ته لاړ شي. نیتن ډینیل ته ووایي چې ما خو خپله ښځه نه وه مړه کړې او هغه ډېره زیاته بیماره وه او په بیمارۍ کې هغه ما مړه کړه او ما د هغې مدد وکړو. ډینیل چې کله دغه سپینې دروازې کې ننوځي نو نیتن شاته رامنډه کړي او دې ته تکه ورکړي او دا په خپله هغه سپینې دروازې ته راننوځي. خو د دې هېڅ هم څه فایده ونه شي ولې چې دغه دروازې کې خو دا راشي خو مخکې څه هم نه وي. ډینیل دې ته ووایي چې ځان نه د سړي بچی جوړ کړه او دغه سپینې دروازې به تاله ډېرې ګلابي شي. نیتن دې ته ووایي چې ما معاف کړه او ما ستا موټرسایکل ونه کتو او ته زخمي شوې یا ته مړ شوې. ډینیل ورته ووایي چې څه خبره نه ده او غاړه ورکړي چې په دې کې زما هم څه غلطي وه او زما هم دماغ دلته کې نه و او په سوچونو کې روان و او دغه خبره ورته وکړي او لاړ شي په دغه سپین دروازې ته دننه ننوځي. خو د حیرانۍ خبره دا وه چې دغه دروازې کې دننه لاړ شي بیا هم دا په دغه دنیا کې ګرځېږي. ډینیل دلته کې هغه ماشوم هم وګوري چې په کوم باندې دې دواړو اکسیډنټ شوی دی او دغه ماشوم لیدلو سره ظاهره شوه چې دا ماشوم هم دې سره مړه شوې ده. دا دغه ماشوم نه تپوس وکړي چې ته څنګه دلته کې راغې او هغه ورته ووایي چې څوک وو چې زه په موټرسایکل باندې ووالم او مړه یې کړم. ډینیل ته هم پته ولګي چې هغه په نشه کې و او دا هر څه د دې له لاسه وشو. نیتن ورته ووایي چې ته لاړه شه او دغه سپینې دروازې کې ورننوځه خو دغه ماشوم هم په تیزه تیزه چغې چالو کړي. خو کله چې دغه ماشوم نغلی کېږي ډینیل منډه کې په هغې کې والي دغه سپینې دروازې کې وردننه لړګي او هغې نه پسه دغه جنۍ هم غیبه شي او دا دروازه هم ختمه شي. دلته کې اوس صرف د دوزخ دروازه پاتې شي او د دې مطلب دا وي چې د دواړه به اوس د دوزخ په دروازه کې ځي. نیتن ډېر زیات یېرېږي او دلته کې هم دا چالاکي وکړي او دې ته لته ورکړي دا ځان نه مخکې کړي او دا بیا خدای سره خبرې کوي ورته وایي چې ما خو خپله ښځه نه مړه کړې ما خو صرف هغې سره ښه وکړو چې هغه په بیمارۍ کې وه او په تکلیف کې وه. خو دغه دوران کې یو غټه غونډکۍ بلا حاضره شي چې هغه له تورې لوګي نه جوړوي او څنګه چې به نیتن باندې حمله کوي او دا خوري دا په خپله هغه دروازې کې ورټوپ کړي او دننه لاړ شي. کله چې دا دننه رانوځي دا دلته کې ډېر زیات خلک ګوري چې په ځمکه باندې پراته وي. په دغه مړو کې دا یو وړه غونډه کې ماشوم هم وګوري چې دا ډېر زیات حیران شي څنګه چې دا هغه ماشوم باندې ټچ کړي د دې ماشومې زندګي دې ته راښکاره شي. دغه ماشومې ته په دنیا کې څه خوفناک شی نه به ورته ښکاره کېدو او دا به هغې نه همیشه یېرېده او د دې مور به داسې ګڼله چې دغه ماشومه بیماره ده او دې ته به یې اکثر علاج کولو او پلار به ویلي چې دغه ماشومه موږ لپاره خطره ده او دوی به هر ټایم په جنګ کې وو. د دې د مور پلار جګړه وي او دا خپل کچن ته ځي او هلته کې دا بټر راغلي او په برېډ باندې لګوي او هغه هم په ډېره عجیبه طریقه کې دی چې کله دغه چاقو استعمالولو د دې ډېر زیات خوند ورکولو
او دینه پس موږ دغه ماشوم یو ډاکټر سره ګورو چې ناسته وي او خبرې کوي. دا وته و چې کله زه خپل خور تنګوم مال ډیره زیاته مزه راکوي او ها چې کله چاړي سره لوبې هم کوم او چې کله خپل مور او پلار هم په جګړه ګورم نو ماته ډیره خوند راکوي. بل سین کې موږ بیا دغه ماشوم ګورو چې په ټیبل باندې ناسته وي او په زور زور باندې غږونه کوي چې ماته ناشته وروړي. خو دې خبره لکه څوک هم نه اوري. خدای دې جګ شي او لاړ شي. خو کله چې دا واپس د غزینه راشي د دې په لاس کې یو چاقو او د دې په جامو باندې د وینو ډېر زیات نشانونه هم وي. بیا موږ په ځمکه باندې دغه ماشومې مور پلار ګورو چې په وینو کې ککړ وي او داسې معلومیږي چې د خپل مور پلار مړه کړي دي او دا راځي خپل مور پلار ګوري چې په حقیقت کې مړه دي او که ژوندي او اخري ځل خپل مور ښکلې کړي او یو ځل بیا راشي په هغه ټیبل کینی او جیم او ډبل روټۍ خوري او هلته نه بیا لاړ شي کوم ځای کې چې د ورکوټې ملګری اوسېدو په تاخانه کې. د دې ملګری ډېر زیات خوفناک ښکارېږي او د دې نوم ټوني وي او داسې عجیبه غونده کې مخلوق وي. و چې دې مور پلار مړه وي نو دا ډېر په اسانۍ سره ټوني بره خپل کور ته راولي. ټوني چې کله بره راشي نو هغه ډېر زیات خوشحاله شي ولې چې هغې دې نه پیله کله دنیا نه وه کتلې او دا تشناب ته بوځي هلته کې حمامې کوي او بیا ورته له خپلې پلار کپړې اغوندي. دې دواړه کیني او دلته کې ناشته کوي او هغې نه پسه دې دواړه راځي او د دې مور پلار اوچتوي او کمزکي خښوي. خو هغې نه پیله دا خپل مور پلار په یو سینما هال کې کیني او دې دواړه ورته یو مقابله کوي. دا ټوني هلته کې راولي او ورته له مجرمانو غونډه کې کپړې اچوي. دا دلته کې خلکو ته وایي چې ټوني یو قاتل دی او دې چې څومره ګناهګارې کړي هغې سزا به یې ته ورکوو. خو ټوني خلکو ته وایي چې ما خو څه هم نه دي کړي او زه خو به همیشه په خپل غار کې اوسېدم. خو دغه ماشومه وایي چې نه دې سړي زما مور پلار مړه کړي دي او ووایي ما ته چې آخر څه سزا دغه سړي ته زه ورکوم پانسي ورته ورکم او که نه په جیل کې ټول عمر واچوم او دې نه پس دغه ماشومه دې سړي ته پانسي واچي او دا هم مړ کړي. اصل کې دلته کې څه هم نه کېدو دا د دې صرف خیالات وو. د دې مور پلار دلته کې روړي او جین په دغه کټ کې ګډېږي او د دې کټ نه لاندې د مور لاش پروت وي. ټوني دلته کې په شیشه کې ولاړ وي او ځان ته ګوري خو دا په ځان ته په شیشه کې نه ښکارېږي او د دې مطلب دا وي چې دغه سړی د دې ماشوم په خیالاتو کې وي او دا په حقیقت کې نه وي دلته کې. او دې نه موږ ته دا هم اندازه وشي چې دغه ماشوم په خپله دغه مور پلار مړه کړي دي او دغه الزام دا بار بار په ټوني باندې لګوي. بل ورځ چې کله ټوني او جین دلته کې ناست دي او ناشته کوي نو دروازې باندې څوک اواز ورکي. خو کله چې دغه ماشومه دروازه خلاصه کړي دا یو پوسټ افیسر وي او دې ته څوک پکار وي مشر سړی چې دا ورته دغه پارسل ورکړي. دا نه منډه کوي په ټول کور کې شو جوړی شي ټوني خو دلته کې ټوني نه وي او دغه ډیلیوري مین دلته نه لاړ شي. خو لږ ساعت پس دا ټوني په یوه کمره کې راپیدا کړي په هغه کمره کې کوم ځای کې چې دې مور پلار مړه پراته وي. خو کله چې دا ټوني وګوري هغه د دې مور پلار خوري او دې نه پس ته موږ ماشومه ګورو چې له هغې ټولو کیلونو باندې اور لګېدلی وي او دا دې په خپله لګولی وي او بیا دا ځي خپلې وړې خور ته اواز کوي چې راشه ټوني وږی شوی دی او دا بیا خپله وړه خور کچن ته بوځي او په اوون کې ورته پخوي او هغه هم مړه کړي او دې نه پس دا په ټول کور کې منډې وهي او ډېره زیاته خوشحاله وي. څنګه کېږي او موږ په دوزخ کې نیتن ګورو چې هغه دغه کیسې سره ډېر خفه شي. دا لږ مخکې حرکت کوي دا هلته کې دوه نور مړي ګوري دا یو مور او لور وي او بیا دا دواړه هم ټچ کوي او د دې زندګۍ کې هم د دې کیسه ګوري. موږ د دغه جنۍ مور ګورو چې هغه چې جوړوي او ډېرې زیاته جاړي خو کله چې دا واپس خپل ټیبل ته راځي او ډېرې زیاتې چغې وهي او خپل لور ته اواز کوي. خو دا چې کله لاندې ټیبل ته وګوري دا هلته کې لګونه کې وینه وګوري او دغه وینه لګونه کې لګه شوې وي خو دا یې په خپل نوک باندې ګروي او دا یو ځل بیا دلته کې جاړي او دا بیا د خپلې لور کوټې ته ځي او په تشناب کې د لور مړه پرته وي او داسې معلومیږي چې دې ته پهله نه پته وه چې دغه جنۍ مړه ده او بیا دا د ټپ نه بهر ته روکاږي او هغې ته جامې اغوندي او واپس یې په هغه ټیبل باندې ځان سره کېنوي او د دې مخامخ ناشته یې ږدي او ورته وایي چې سوري اوس پاڅېږه او دغه ناشته وخوره ما له پته چې ستا د دغه سکول نه دی خوښ او نه پسه به ته دغه سکول ته نه ځې او ته وایي که نن هر څه ټیک و نو مو تا په چوټیانو باندې چېرته تللی وې. دلته نه سین کټ کېږي او موږ ته یو ورځ پیله دغه دلته کې ځای ښایي کوم ځای کې چې دغه جنۍ په تشناب کې ناسته وي او لمبي. د دې مور ورته چې ځان تیار کړه او موږ سکول ته ځو دا جنۍ ځان تیار کړي او لاندې په ټیبل باندې ریډي کښېني. خو دا مور ته وایي چې مورې زه سکول ته نه ځم او دغه سکول ما بالکل هم نه دی خوښ او هلته کې څه خلک دي چې ما ډېر زیاته تنګوي. خو دلته کې ناسته وي او په دې لاس کې چاقو وي او دا اوس لوبې کوي او د دې لاس کټ شي او دغه وینه دا په ټیبل ولګوي او دا هماغه له وینې دا خو کله چې د دې مور د ټیبل نه خواږه وړی و. یو ځل بیا موږ دا مور او لور ګورو چې یو بل سره بحث کوي او دغه جنۍ سکول ته نه ځي. د دې مور ورته چې د یو نوي سکول ته روانه وي او لږ ځان ورته ریډي کړه خو ته به هلته کې بیا خوشحاله یې خو دا جنۍ اوس هم نه غواړي چې سکول ته لاړه شي.
دلته نه سین کټ کیږي او موږ دغه جنې بیا ګورو چې په ویلچر باندې ناسته وي او د دې مور ورته وایي چې زه موږ بهر ته چکر ته ځو خو دلته کې دی په موبایل باندې څوک رنګ کوي او بهر په دروازې باندې هم څوک ولاړ وي خو کله چې دا دروازه خلاصه کیږي بدلته کې یو دیوار وي خو دا چې کله په وښ کې راشي دا وګوري چې هلته کې دیوال نه بلکې د دې ګاونډی وه چې هغه کوشش کوي چې دا واپس په وښ کې راولي دا دغه ښځې ته وایي چې اصل کې موږ بهر روانو او چوټیو باندې ځو خو دا ښځه پرې لږه غوندې کې شکي شي او دغه جنۍ دلته کش کوي او دننه کور ته راځي کوم ځای کې چې دا د دې لور ګوري چې هغه مړه شوې وي او په ویلچر باندې ناسته وي او دلته نه سین کټ کیږي یو ځل بیا موږ 2 ورځې وروسته ځو کوم ځای کې چې موږ په سکول کې دغه جنکۍ نه ګورو چې دا ډېره زیاته تنګوي او دغه جنۍ د تشناب ته بهر ته روکاږي ورته وایي چې کښېنه او زموږ بوټان وساټه او یو جنۍ دې نه هم ویډیو جوړوي او دغه حادثه دی بالکل برداشت نه کوي واپس راغی او خپل ځان یې مړ کړو یو ځل بیا موږ ګورو چې مور دا په ګاډي کې کېنولې وي او چرته یې روانه کړې وي او دا په غوسه کې ته وایي چې څه خبرې خو ما سره وکړه زه خو ډېر ټایم نه غلی ناسته یم خو کله چې دغه جنۍ دې ته څه جواب ورنه کړي نو دا پوه شي چې اوس زما لور مړه شوې ده او دا ښځه د دې په سترګو باندې لاس راکاږي او حقیقت وګوري چې دا مړه شوه خو کله چې دا لږه مخکې لاړ شي د دې دواړو اکسیډنټ وشي خو لږ ساعت پس هلته کې ډېر زیات خلک راشي او دا له ګاډي نه بهر ته وکاږي خو دغه ښځه ډېر زیاته چغې وهي او د ګاډي نه بهر راتلل نه غواړي خو دغه خلک دا بهر راولي او ورسره د دې لور هم ځان ته روکاږي او دغه خلک دا فکر وکړي چې دغه جنۍ شاید په دغه اکسیډنټ کې مړه شوه او دوی ته پته هم ونه لګي چې دغه جنۍ خودکشي کړې ده یعنې خپل ځان یې مړ کړی دلته دلته کې ډېر زیات یېرېدلی وي او دا نه غواړي چې یو بل مړی ټچ کړي او بیا موږ دلته کې د مرګ فرشته وګورو چې راغلی وي او دوی چې ته خپل اعمال دلته کې راوستی یې او ورس چې تاسو ما غلط کارونه کړي له هغې به زه تعالی سزا درکوم نه ته دلته کې ډېر زیاتې خبرې چلوي کې ورته وایي چې ما خو څه غلط کار نه و کړی ما خو صرف خپله ښځه په سکون کې کوله او هغه ډېر زیاته په درد کې وه خو دغه سړی ورته وایي چې څه هم وو خو تا ته دغه حق نه و چې تا خپله ښځه مړه کړې وې او اوس به تا له هغې سزا ضرور میلاویږي دا یو تورې کمرې ته دننه راولي کوم ځای کې چې نور هم خلک ډېر زیات موجود وي او دا ورته وایي چې اوس به ته په دغه کوټه کې 4,000 کاله تېروې دا خبره وکړي دلته نه لاړ شي او نه دلته کې پریشان ودرېږي او دا بالکل هم نه پوهېږي چې دا اوس مخکې څه وکړي او بیا دلته کې یو غټ مړی راجګ شي او دا دلته کې ډنګوي نیتن دې ته څه هم نشي ویلی او هغه پرې ډېر زیات طاقتور او دا ډېر زیات وخي او دغه سړي نیتن دومره ووالو چې په دوزخ کې هم دای دلته کې مړ کو او یو ځل بیا هغه د مرګ فرښته واپس راشي او دغه سړي ته وایي چې تا څه وکړو دا خو تا مړ کو او تا اوس دا اصل دنیا ته ولېږلو موږ په هسپتال کې یو ښځه ګورو چې د هغې ماشوم کېږي او نیتن صاحب په دغه ماشوم کې لاړه شي یعنې دې ته اوس یو ځل بیا زندګي میلاو شوه